زه مړ شوم. دویمه برخه. ناڅاپه یوه ورځ زما د وجود یوې برخې خپل کار پرېښود. زما حالت داسې شو چې یو ګیلاس اوبه غوښتلو لپاره به مې د بدن ټول قوت مصرفاوه. لږ ځنډ وروسته چې مې وکتل نو د ډاکټرانو پوره ټولۍ زما په خوا کې موجود و. زما په خپل غږ دا اواز واورید چې د زړه سخته حمله پرې راغلې ده. بس دعا کوئ له دغه نه پس چې پر ما څه تیر شول هغه باندې یوازې زه پوهیږم او خدای. په هغه وخت ما ته څرګنده شوه چې ما څومره فضولیات ویل چې موسیقي د روح غذا ده او د سندرو په اوریدلو روح ته اطمینان رسیږي. نن خو ما ته تر ټولو زیات د سکون او اطمینان اړتیا وه، نو ولې پر ما نن دغه سندرې او موسیقي بده لګېدله. زه د ښار تر ټولو لوی روغتون ته بوتلم او هلته یې په یوه ایرکیډیشن اتاق کې بستر کړم. زه د مرګ په بستر پروت وم او چت ته مې کتل. د حیرانتیا خبره وه چې په دغه وخت کې مې د سترګو په وړاندې د ژوند ټول فلم تېرېده او هغه غټې او وړې ګناهونه راته صاف ښکاره کېدل. څه عجیب فلم و. ما به ګناه کوله او بیا به مې دروازه بنده کړه چې څوک مې ونه ویني. افسوس چې ما کله هم دا فکر ونه کړ چې داسې یو ذات هم شته کوم چې زما هر حرکت هر وخت ویني. زما تر ټولو لویه بدبختي دا وه چې زه به د فرش والاو څخه سخت شرمېدلم خو د عرش والا څخه بیا شرم نه راتله. زه څومره بې شرمه وم. هغه وخت ما ته احساس وشو چې زه ای بدبخته انسانه د خدای پاک هستي څومره صبرونکې وه چې ستا مسلسلو بد عملونو یې صبر کاوه او ته دومره ظالم وي چې له دومره مهلت سره سره دې هم په خپل ځان ظلم کاوه. په خپل همدغه رنګ فلم کې مبتلا وم چې څلورو خواو ته مې د لا اله الا الله غږونه وشول. بیا ناڅاپه د دغه کلمې په ذکر کې تیزي راغله. په حیرت سره ما به چې کله هم کومه سندره اورېدله نو زما ژبه بې اختیاره په حرکت کې راتله او دغه سندره به مې زمزمه کوله. خو بس د ډیره زیاره هم زما د ژبې څخه یو لفظ هم ونه وت. ما داسې محسوس کړه چې یو خوټېدونکي دیګ ته یې ویشتلی یم، لکه د تورې په واسطه چې زما د بدن هره برخه ټوکړه ټوکړه کیږي، لکه د ژوندي وزې څخه چې پوستکي وباسل کیږي، لکه د ګڼې له ماشین څخه یې چې ایستلی یم، لکه د ریل ګاډۍ په پټلۍ کې چې زما سر ایښی وي او ریل ګاډۍ را باندې تېره شوې وي، لکه ژوندۍ مرغۍ ته یې چې اور ورته کړی وي، لکه زما د بدن په مختلفو برخو کې د ډرول ماشین په واسطه سوری کیږي، لکه ازغي لرونکي چیز چې زما په بدن کې دننه او بیا وباسل شوي وي. زما دی په خدای قسم وي که د مرګ دغه رنګه سختي ځناور ته هم ور معلومه شي نو ای د دنیا خاوندانو نو یو تندرست ځناور به هم د خوراک لپاره پیدا نه کړی. ما ډېرې چیغې وهلې، ډېر شور مې وکړ، د خدای وابستې مې ورکړې چې نن مې پرېږدئ زه به ډېر نیک شم، په آینده کې به د ګناهونو خواته لاړ هم نشم، له نن څخه به لمونځ هم پرې نږدم، له نن څخه به سندرې هم وانورم او نه به فلمونه ګورم. های الله های الله، کاش چې تا زه نه وای پیدا کړی، په ما څه شوي دي؟ نن خو زما مال هم زما په درد ونه خوړل شو، چیرته ورک شول هغه زما نوکران، چیرته ولاړل هغه زما تعلقات، چیرته ولاړل په موبایل کې هغه غږېدونکي مسلسل میوزیک. ناڅاپه مې د ملک الموت ډارونکی غږ تر غوږو شو. د دویمې برخې پای. مضبوط پکڑو ہاتھ سے پایا نماز کا، یہ مرتبہ خدا نے بتایا نماز کا، مضبوط پکڑو ہاتھ سے پایا نماز کا، یہ مرتبہ خدا نے بتایا نماز کا، ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول